بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافت پاورپوینټ کې په 61 منو کې به د پکچر بخش شروع کړو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په 61 منو کې د ایمیجز بخش ته به راسو. اول موږ سره دا په دې کې پکچر له دې لارې نه موږ کولی شو که چیرې موږ په کمپیوټر کې یو عکس ثبت کړی وي غواړو هغه راواخلو، نو موږ به ایمیج باندې کلیک کوو په اولنۍ باندې. نو بیا موږ هسې انسرټ ووهو. خو ګوره موږ خپلې صفحې ته عکس راواخیسته. نو د موږ د ایمیج لارې نه کولی شو یا د پکچر چیرې موږ په کمپیوټر کې یو عکس ثبت کړی وي هغه غواړو راواخلو، نو موږ به پکچر ته راځو. دغه هغه هم چې دا دغه پکچر چې دا ځان ته د فارمات منو لري، نو دغه به موږ هم ووایو. اول له موږ سره دا ریموف بکګراوند که غواړئ تاسې دغه د شا بکګراوند یې ریموف کړئ، نو تاسې به په ریموف بکګراوند باندې کلیک کوئ. اوس تاسې هر کله تاسې په ریموف بکګراوند باندې کلیک کوئ، نو تاسو ته دغه منو راپاپ کیږي. تاسې اوس انتخابوئ مارک ایریاز ټو کیپ، هغه جیان اوس ته په نښه کوئ د تا په کار وي په تا په بکګراوند کې. لکه مثلا زه غواړم ما د دغه خوا ته نه پکار ده، د ښۍ خوا. نو زه به راسمه که چیرې زه کیپ چینجز وکړم، ګوره تا نه دغه ښۍ خوا پاتې سوله. او بل مارک ایریاز ټو ریموو، هغه جیان چې د تا نه دي په کار هغه دې اوس مارکه وسې. لکه مثلا موږ خو ویل چې هغه جیان موږ په کار دی هغه مارک کول، اوس موږ کوم جیان نه دي په کار هغه اوس موږ مارک کوو. نو ته به بیا راځې دی کوې. او بل ډیلیټ مارک چیرې دغه مارک ډیلیټ لکه مثلا ګوره موږ اوس راځو اوس د پین هغه نه راځي، ګوره نسو کولی یا ریموو وکړو یا کیپ یې کړو. او بل ډسکیډ آل چینجز، ته کوم تغیرات چې کې راوستلي خوښ دې نه دي غواړې خپل عکس د عادي حالت ته ریسیټ یې کړې، ډسکیډ آل چینجز به وکړې. او کیپ چینجز کوم تغیرات چې راوستلي تا په کار دې دي زحمت دې پې تېر کړی غواړې سیو یې کړې دغه چینجونه، نو ته به کیپ چینجز باندې به کلیک کوې. که ډسکیډ آل چینجز وکړې غواړې موږ خپل ایمیج ټول عادي حالت ته واوښتو. او بل موږ سره دا کورکشن له دې لارې نه موږ کولی شو دغه د خپل عکس دا ځلا کم او پیکا کړو. لکه مثلا ته غواړئ تیز وي رڼا یې کمه وي، له دې لارې نه کولی شئ. نو د کورکشن لارې کولی شو لکه مثلا موږ کولی شو خپل عکس رڼا تیزه او پیکا کړو. ګوره څومره تیزه شوه. چېرې موږ بیا راسو ګوره پیکا شوه. او کلر له دې نه کولی شو دغه موږ خپل عکس ته ایمیج رنګ ورکړو. لکه مثلا ته غواړئ دغسې ګرې وي، نو دغسې وي، شین وي، سور وي، زیړ وي، هر کولی شئ تاسې یو دانه یوز کړئ. او بل له موږ سره دا له دې نه کولی شئ لکه مثلا تاسو افیکټس راولئ. لکه مثلا د رسامي په شعر وي، تاسو ته دغسې خلطوي. لکه مثلا دا ووهو دا وګوره د رسامي په شکل شو. کولی شئ لکه افیکټس لکه د رسامي او هنري افیکټس ورته تغیرات پکې راولئ. او کمپریس پکچر له دې نه موږ کولی شو دغه د خپل ایمیج چې ده دغه سایز یې کړو. لکه مثلا ته سایز یې ریډیوس کړئ. لکه مثلا کولی شئ بیا له دې نه کولی شئ چې د سایز غټ او وړوکی کړي. او بل موږ سره د چینج پکچر غواړئ دغه په ځای لکه بل عکس غواړئ راواخلئ، نو ته به چینج پکچر لا نه کولی شئ. لکه مثلا دا عکس غلط شوی ده، غلط عکس در اخیستلی، بیا چینج پکچر لا نه کولی شئ. ریسیټ پکچر که چېرې موږ ګوره دغه عکس کې موږ هغه راوستی د هنري افیکټس هم راوسته ریسیټ باندې کلیک کوو. ګوره زما عکس عادي حالت ته ووتو. ریسیټ بېرته لکه مثلا څه غلطه تا راپلوډ کړی هماغسې بېرته تاسو ته کوي. او پکچر سټایل دې نه کولی شو لکه مثلا موږ خپل عکس ته لکه سټایلونه دي لکه مثلا کولی شو یا دلته بورډر هم دی لکه مثلا دغه یو ګوره تور بورډر ده، یا غواړو په دایره کې وي، مختلف سټایلونه دي چې له دې نه کولی شو یو دانه یوز کړو. او پکچر بورډر له دې نه کولی شئ لکه مثلا د خپل عکس ته چار چوکاټ اوس که دا غټ کړو اوس راسئ له دې نه کولی شئ تاسې رنګ ورکړئ. ګوره سور شو. او له دې نه موږ کولی شو د خپل عکس یا ایمیج تاسې ده لکه افیکټس ورکړو. لکه مثلا تاسو غواړئ چې بودي ښکاره شي ځلا وي د عکس شاته،
ریفلیکشن لاندې ستوری غونټوي. لکه مثلا دا یو افیکس دی چې له دې نه موږ کولی شو پرې رای ولرو. او پیکچر لیاوټ له دې نه کولی چې لکه مثلا دغه د خپل عکس دا لیاوټ هم ورکړي. که مثلا موږ دغه راوستو نو موږ ورته وایو لکه مثلا دلته نوم ورکوي چې دغه دا حفیظ الله ده دغسې. موږ کولی شو یو لیاوټ ورته راولو دغه خپله ایمیج ته. او ارنج اوس که چیرې موږ دلته راسو یو بل عکس را موږ را انسرټ کړو، دغه دواړه عکس موږ اوس لرو. خو دغه خو یو شاته ده. اوس غواړو منظم کړو، غواړو مخې ته یې راولو نو موږ به برینګ فورورډ ورباندې کلیک کوو، راولنی سو. غواړو بېرته یې شاته ولېږو سینډ بیک. او سلیکشن پین دلته سلیکشن پین تاسو ته خلاصېږي. له دې نه کولی شئ تاسو ته خپل ایمیج لکه ګوره بیا سلیکټ کړئ. دلته راځي ګوره 15 لرو، کولی شو شو آل ټول تاته ښکاره کړي، هایډ آل ټول تاته پټ کړي. ګوره اوس ټول هایډ شول. چېرې موږ بیا راسو دلته شو آل باندې کلیک کوو، وګوره بېرته دواړه ښکاري. دا ولې موږ سره سلیکشن پین. او آنلاین له دې نه کولی شو لکه مثلا غواړو پوزیشن یې په کوم ځای کې وي، لا چپې خوا کې وي، سنټر مابینځ کې وي، ښي خوا کې وي. له دې نه کولی شو دغه موږ چې د هغې عکس پوزیشن معلوم کړو چې د دغه سلاید په کوم ځای کې وي، ټاپ وي، باډم وي، رایټ وي، لیفټ وي، سنټر وي، میډل وي، کوم ځای کې وي. او له دې نه کولی شو ګروپ که چیرې موږ غواړو دغه دواړه یو ګروپ سره جوړ کړو نو دواړه ګوره اوس دا تاسې به دواړه سلیکټوئ. دا دواړه اوس ګروپ دي چې هر ځای ته یوړو بله ورسره هم ځي، ځکه چې موږ دې ته یو ګروپ ویلی دي. لکه د ګروپ تاسې کولی شئ یو ګروپ سیک کړئ، لکه مثلا دواړه یو ځای ته وړئ بل هم سره ځي. روټیټ لرنه کولی شئ لکه مثلا تاسې هورزن عمودي او افقي ورټیکل او هارزنټل تاوې کړئ. لکه مثلا تاسې عکس دې ته غواړئ سرچپه غونتی کړئ، بیا د روټیټ لرنه کولی شئ. او بل نه موږ سره ده په فارمټ کې کراپ. لکه مثلا هغه جان اوس ته قطع کوي، لکه مثلا د تا نه دي پکار، لکه مثلا ته غواړې د تا دا تنه دغه ځای پکار ده نو ته کراپ باندې کلیک کړې، ګوره هغه شو شیان یې تر قطع کړل، تنه ده پاتې سو. له دې نه کولی شي لکه مثلا کراپ لرنه قطع کړې. او له دې نه کولی شي لکه مثلا د دې محیطي او افقي لکه ویت او هایت غټ او وړکی کړې. ګوره غټ سو، بیرته کولی شو غټ او وړکی کړو. دا ولې موږ سره د پکچر فارمات. او آنلاین پکچر له دې لارې نه هم موږ کولی شو لکه مثلا د انټرنیټ صفحې نه عکسونه راواخلو. لکه مثال چېرې موږ خپل کمپیوټر کې یو عکس نه وي او زموږ انټرنیټ کار کوي، موږ بیا د آنلاین پکچر لار نه موږ کولی شو له دې لار نه کولی شو دلته لکه مثلا تاسې ورته لیکئ، هر څه لیکئ، بیا تاسو ته عکسونه راولي، هماغه کوئ، سلیکټوئ انسرټ، موږ دوه سلیکټ او ګوره موږ ته به اوس دوه دانې راولي. ګوره د دواړه ګروپ دي. دې لاره نه هم کولی شئ لکه مثلا تاسې د انټرنیټ صفحې نه عکسونه راواخلئ د آنلاین پکچر. او لکه مثلا سکرین شاټ له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا تاسو یو ځای سلیکټوئ چې تاسو ته عکس در واخلي. مثلا ماته د دغه ځای نه عکس واخلي، ګوره عکس در واخیسته، ماته یې انسرټ کړي، دلته یې راوسته. او فوټو البوم له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا تاسې د عکسو خپله ځان ته یو البوم جوړ کړئ. دلته راسئ نیو البوم، تاسې یو نوی غواړئ یو نوی البوم جوړ کړئ. له دې لارې نه موږ کولی شو لکه مثلا البوم ورکړو پریویو، دلته زرئ. له دې لارې نه کولی شئ لکه به کار نه لرو، له دې لارې نه موږ کولی شو یو د عکسو البوم ځان ته پکې جوړ کړو. که غواړئ نوی جوړ کړو نیو فوټو البوم باندې کلیک کوو. لکه مثلا تیار موږ یو جوړ کړی وي هغه غواړو ایډیټ کړو نو موږ به ایډیټ فوټو البوم باندې به کلیک کوو. دا و د ایمیجز به. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او پیدا واخلي. والسلام.